د دې څخه دا په ډاګه څرګندېږي چې د افغانستان د وخت واکدارانو د پښتونستان لفظ نه یوازې د پښتنو د ویش د ټینګولو او د پښتنو د قامي وحدت په ضد و بلکې په قام پرسته پښتنو او ولسي مشرانو به تورونه لګول کېدل چې دا د پاکستان سره لاس لري او پاکستاني دي او په دې نامه به یې ځورول. د پښتنو د قامي وحدت د بشپړتیا او د باچا خان بابا د عدم تشدد د قامي ازادي بخونکي غورځنګ تر ټولو غټ پټ یعنی مخفي دښمن د افغانستان شاهي نظام او دا ځکه چې دغه واکدارانو د پښتنو په قامي وحدت کې خپل زوال لیده. لکه څنګه چې ستر بابا باچا خان بابا د پښتون قوم د آبادی او سوکالۍ لپاره 30 کاله جیل تیر کړو، همدا شان خان بابا عبدالولي خان هم د خپل ژوند 14 کاله عمر د پښتون قوم د سوکالۍ او پرمختګ لپاره په بیلابیلو جیلونو کې تیر کړی دی. خان بابا په لومړي ځل په 1942 کال کې د کانګرس ګوند د انګریزانو هند څخه ووځي تر شوان لاندې په مبارزه بوخت و چې د انګریزانو لخوا بندي شو او د پاکستان جوړېدو سره سم خپل قامي مبارزه نور هم ګړندۍ کړه او په زورګونو سیاسي مبارزین یې وروزل. خان بابا د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته بندي شو او په 1954 کال کې خوشي شو او له دې وروسته د بلوچستانو سندیانو او دغه وخت ختیځ پاکستان چې اوکس پوس بنگلاديش دی لیکن اړخو سیاستوالانو سره په ګډه نېشنل عوامي ګوند جوړ کړل چې سیاسي مرامې په پاکستان کې د پوځي حکومت د منځوړلو نوې ټاکنې به پرې بهرنۍ تګلاره او سیکولر دولت رامنځته کولو. نوموړي په 1980 کال کې د پاکستان په لومړي ټول ټاکنو کې د قامي او صوبایي اسمبلی غړی وټاکل شو او په قامي اسمبلی کې د ذوالفقار علي بوټو د حکومت پر ضد د اپوزیشن یو پیاوړی مشر و. په 1950 کال کې د په ګوند یعنی عوامي نېشنل عوامي پارټۍ ذوالفقار علي بوټو د دولت ضد فعالیتونو له امله بندیز ولګاوه او د حیدرآباد سازش کیس په پلمه د خپل ملګرو سره یو ځای د حیدرآباد جیل ته واچول شو. خو په 1970 کال کې د بوټو د حکومت په ضد د جنرال ضیاء الحق پوځي کودتا وروسته د حیدرآباد سازش کیس څخه خوشي کړل شو. خان بابا د پاکستان جوړېدل د انګریزانو کار باله چې راتلونکي کې د شوروي اتحاد پر ضد وکاروي. همدا وجه وه چې د سړې جګړې په مهال نوموړي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنۍ تګلارې سخت مخالفت کاوه. نو ځکه پاکستاني واکمنو د هند، روسیې او افغانستان د جاسوس تورونه ورباندې لګول او د مذهبي ګوندونو لخوا د کفر له فتواو سره مخامخ وو. د افغانستان جګړه د لوی ځواکونو شوروي اتحاد او امریکا او غرب جګړه بلله چې قرباني افغانان ورکوي. هم د دې سیاسي فکر لامل د سیاسي مخالفینو بدته د پاکستان غدار ویل خو د دریز داو چې د خپل قام پرستی او مسلمانۍ اسناد له هیچا نه غواړي. خان بابا په 1990 کال کې هغه وخت د عوامي نېشنل ګوند صدارت پرېښود کله چې د قامي اسمبلی چوکۍ په خپل مخالف مولانا حسن جان باندې وبایله او په دې بدلیل لپاره پارلماني سیاست څخه ګوښه شو چې ولس په ما باندې باور ونه کړ او زه نور ځان د دوی استازی نشم بللی. خان بابا یو لرلید سیاستوالو د راتلونکي په اړه زیاتره وړاندوینې سمې ثابتې دي چې مور بیبي میرمن نسیم ولی خان په بره پښتونخوا افغانستان کې د ظاهر شاه په ضد په 1983 کال کې د داود خان کودتا د یوې بېلګې په توګه یادوي او وایي چې د کودتا سمدستي وروسته خان بابا خپل پلار باچا خان بابا ته وویل چې داود خان نن د افغانستان د خاتمې ګام واخیست. د دلیل ورکړ چې افغان یو قبایلي ټولنه ده او قبایلي جګړه به په یو داسې بدلون واوړي چې حل به په افغانستان کې د یو بهرني ځواک مداخله وي او باچا خان بابا ته یې وویل چې دغه بهرني ځواک له شوروي اتحاد پرته بل نشي کېدی. هلته به دومره تشدد وشي چې د افغانستان لویشت ځمکه به د وطن د بچیانو په وینو خړه وشي. د مور بیبي په وینا نن هغه څه وشول چې خان بابا یې په 1983 کې وړاندوینه کړې وه. خان بابا به ویل چې موږ د بارودو په ډیرۍ ناست یو او چې کله دا بارودي ډیرۍ وچاوده نو ټول نقصان به زمونږ وي. خان بابا به دا خبره کوله چې افغانستان د جهاد لپاره کوم عرب، ازبک، تاجک او د نورو ملکونو مجاهدین چې دلته راغلي دي نو د روسانو له وتو څخه به دوی بېروزګاره شي ځکه د دوی خو د جنګ ټریننګ شوی دی نو چې جنګ بشي خپلو ملکونو ته خو واپس تللی نه شي نو دوی به یقینا دلته ځان ته مصروفیات ګوري او دا جهاد به دوی دلته شروع کوي چې د خان بابا دا وړاندوینه صحیح ثابته شوه
او نن ټول نقصان د پښتنو کېږي. د هرې خوا نه په بېلابېلو نومونو پښتنو عام وژنه روانه ده. دا نن چې په پښتنو او د پښتنو په خاوره څه روان دي، خان بابا کلونه وړاندې وخت پر وخت قوم د دې خطرونو نه خبر کړی و، او د پښتنو د ستر لارښود خان بابا عبدالولي خان دا تاریخي ناره چې یا به یو کېږو ګنې ورکېږو یو تاریخي ضرورت دی. پښتانه باید دي چې دا ناره په اوسني شکل چې اوس به یو کېږو ګنې ورکېږو په عمل کې پلي کړي، چې نور له دې په پښتو د پښتون دا لوی ملت وژغورل شي. ارواښاد خان بابا عبدالولي خان په پېښور کې د 2006 عیسوي کال د جنورۍ په 28 نیټه د پنجشنبې په ورځ د 89 کالو په عمر د دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې او جنازه یې د چارسدې په ولي باغ کې خاورو ته وسپارل شوه. د خان بابا د مړینې نه وروسته ټول په سیاست کې د خان بابا ونډه منلې ده او قدر یې کړی دی، که هغه نه پخلا کېدونکي سیاسي رقیبانو او یا هم د خان بابا سیاسي دښمنان. خان بابا عبدالولي خان په جسماني ډول له موږ نه جدا شوی دی، خو د غیرتمند بابا لارښوونې زموږ د لارې مشال دي او خان بابا زموږ په ذهنونو کې تل ژوندی دی. خدای مین د غیرتمنو په غیرت دی، هر یو کار د غیرتمنو عبادت دی. په وطن او په خپل قام چې غیرت کاندي ستوري وایي چې په برخه یې جنت دی. په ډېر درناوي ستاسې د اورېدو نه ډېر زیاته مننه.